أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. دا سورة صف مدني سورة دا څوارلس آیته د 2 رکوع ده. د دنیا د ډېرو شیانو عیبونه خدای پاک بیان کړي. یو وخت کې صحابه دا تمنا وکړه چې موږ ته هغه د خیر لار معلومه وای چې موږ ځان او مال په هغه کې لګولی وای. هغه به څه الله آیتونه نازل کړه چې الله تعالی دا خوښوي په دغه راضي کېږي چې د کافرو په مقابل کې په وحدت په اتفاق داسې په اتفاق لکه یو صف وجنګېږي. الله تعالی په دغه باندې ډېر خوشحاله کېږي. ځان او مال چې په دغه لار کې ولګي الله تعالی په دغه لار کې خوشحاله کېږي. نو په بعضې خلکو دا خبره درانده شوه چې اوس موږ نوي لږ کاروبار ته برابر شو، لږ نوي آسوده شو، بېرته بیا چې دا ځان او مال په دغه لار کې لګوي خو بېرته مشکلات دي. الله آیتونه نازل کړي ولې ویایې او هغه عمل بیا کوي نه. په دغه لیا الله ډېر خفه کېږي چې یو سړی په خوله اول دعوهګیر وي، الله لیار ورته معلومه کړي او دی بیا هغه عمل نه کوي، انکار کوي. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکي بیانې الله له هغه شیان چې په اسمانو کې دي، هغه چې په مځکه کې دي. وهو العزیز الحکیم، دا الله غالب او حکیم ذات. یا ایها الذین آمنوا، یا کسانو چې تاسې ایمان راوړئ، لما تقولون ما لا تفعلون، ولې وایئ هغه خبرې چې بیا یې کوئ نه. کبر مقتا، لوی ده له وجې د غضب عند الله په نزد خدای پاک، ان دا خبره تقولو چې وایئ ما لا تفعلون، هغه کارونه چې نه یې کوئ. هغه څه دي چې تاسو ویلې چې په څه شي الله خوشحاله کېږي، هغه دا ده ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، الله خوښوي هغه خلک چې جنګېږي په لار د الله تعالی کې صف. دا صف کې اتحاد برابروالی شرط ده. نو دوی به په زړونو کې هم بدنیتي سره لري او اتفاق او اتحاد وګه په وګه باندې کأنهم بنیان مرصوص، داسې په اتفاق جنګېږي د کافر په مقابل کې لکه دیوال بنا په قلعې باندې په سرپو باندې سره ټینګه کړی شوې چې د اوسپنې دیوال وایي او سره په تویې نه ذاتي مخ ته ځي نه شاته ځي، ټول یو شی وي. دغه چې مجاهدین په داسې اتفاق وي چې هېڅ نوع اختلاف نه وي کې الله تعالی په دغه باندې خوشحاله کېږي. وإذ قال موسی لقومه، یاد که هغه وخت چې ویلې موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم ادما قومه لما تؤذونني، ولې ما ته تکلیف را رسوئ، بد راڅخه کېږئ. لکه مخکې موږ قصه ذکر وه چې حضرت موسی علیه السلام د حیا د وجې نه د نورو بن اسرائیلو سره ګډ غسل نه کولو، دوی په لوط سره لمبېده. دا ده چې پټ غسلونه کړو، دې خبرې پسې شروع کړې، په خپل پیغمبر پسې خبرې شروع کړې چې دا پیس مرض ګویله یا یې په خایو کې پړسوب ده، دا عیبونه پکې موجود دي چې پټ نو دی ورته ولې ما ته ضرر رسوئ. او حال دا وقد تعلمون، پوهېږه یم په دې چې اني رسول الله الیکم، چې زه د الله رسول یم تاسې. د نیکو خلکو غیبت تر نورو خلکو نه لیا ډېره ګناه لري. د یوه بې ادبي تر نورو خلکو نه لیا ډېره ګناه لري چې په دا پیم کې چې د خدای رسول ده بیا ولې اصل ورته رسي. مخکې مو ونه ویلې چې اصل د رسول کفر ده، په زوره مه غږېږئ، عمل به مو ټول برباد شوی، تاسې به خبر هم نه یې. فلما زاغوا، هر کله چې وګرځېدل دوی د احکامو د الله تعالی نه، ازاغ الله قلوبهم، نو الله وګرځول زړونه د دوی د هدایت نه. والله لا یهدي القوم الفاسقین، الله هدایت نه کوي قوم د فاسقانو ته. وإذ قال عیسی ابن مریم، یاد که هغه وخت چې ویلې حضرت عیسی علیه السلام چې زوی د بیبي مریم ده، یا بني اسرائیل، ای اولاد یعقوب علیه السلام، ان رسول الله الیکم، زه د الله رسول یم تاسې ته، مصدقا لما بین یدیه، زه تصدیق کوونکی یم د هغه کتاب چې وړاندې د ما نه راغلی چې هغه عبارت ده من التورات د تورات ده، ومبشرا او زیری ورکوونکی یم برسول، په یو رسول باندې یأتي چې راځي من بعد وروسته تر ما اسمه احمد، چې نوم احمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر 200 شاوخوا تقریبا زیات نوم لري.
په ټولو نومو کې مشهور نومونه دي د محمد احمد. قرآن کې محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. انجیل کې حضرت احمد ذکر شو، یاتی من بعده اسمه احمد، چې نوم احمد ده. دغه دوه نومو ډېر لوی خصوصیات دي. محمد اسم مفعول څخه ده ستایل شوی. احمد مبني للفاعل ده حامدیت معنا ده، ثنا ویونکی. په مخلوق کې د بل چا دومره صفات نه دي شوي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. وای په ټول شواروز کې داسې وخت نه تېرېږي چې یا انسان یا پیره یا ملائکې په ده باندې درود نه وي، د ده بیان نه کوي. او په مخلوق کې د الله هم بیا دغسې په کامله توګه بل چا نه د بیان کړی لکه ده چې بیان کړی. نو ام محمدیت په ده کې کامل ده، ام احمدیت په ده کې کامل ده. ځکه هم هغه یو شعر ما مخکې درته ویلي چې حضرت مظهر جانان شهید هغه وی خدا حمد آفرین مصطفی بس. الله چې د رسول الله حمد ویلی د دغه بس ده. مخلوق به نو څه صفت وکړي؟ محمد حامد حمدی خدا بس، او رسول الله چې بیا حکم حمد الله ویلی ده، بس دغه بس د دغومره حمد بیا بل څوک نشي ادا کولی. خو حضرت مجدد صاحب وی محمدیت احمدیت دو حقایق ته اشاره ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو حقیقت دي د ولایت، حقیقت محمدی، حقیقت احمدی. خو حقیقت محمدیت محبوبیت مشوب بالمحبیت. لږ په پام ام محبوب ده د رب، ام محب ده د رب. د ده د طرف نه عشق ده د الله تعالی سره، د الله تعالی د طرف نه عشق ده د ده سره. دا محمد وایي دغه دوه نه ممتزج ده، ګډ ده. دغه حقیقت اشاره ده. محبوبیت خو ګډ د محبیت سره. ام محب ده ام محبوب ده. او احمدیت چې ده دا هغه مقام د محبوبیت صرفت اشاره ده. صرف محبوب په مخلوق کې بل به داسې محبوب دی الله نشته لکه دی چې ده. خو مجدد چې وی چې په احمد نوم کې روحانیت غالب ده، او په محمد نوم کې جسمانیت ده. ځکه هم د ده نوم مخکې چې د عالم ارواح سلسله ده چې دی لیانه ده راغلی، نوم احمد ذکر شو. حضرت عیسی علیه السلام د ده نوم احمد ذکر کوي، او وجود ته چې دنیا ته راوځي بیا نوم یې چې ده په دغه کې د جسمیت جانب وایي غالب ده. جسم محبوب هم ده محب هم ده. بنده د الله سره په محبت لري کې نه لري. بیا چې بنده د الله سره محبت کې، الله د دغه بنده سره محبت کې کې نه کوي. په محبت په انداز د طاعت ده. څومره چې د فرمان را برداري ده د الله په بل چا کې دغومره نشته. اما روحاني کیفیت کې چې احمد نوم ده روحاني کیفیت ده، جسمانی کیفیت نشته، مکلفیت نشته، صرف محبوبیت ده چې د الله محبوب ده. هلته خو مکلفیت نشته، جسم نه ده چې د دې طرف نه محبیت خبره راشي. نو په احمدیت کې خبره د دې موږ سر نه خلاصېږي، ما په خپله سر نه خلاصېږي. خو هغه خلیفه چې مبارک جلسه کې بیان کوو، یو شعر یې ویلی میان احمد میان احد و احمد یک میم فرق است. دغه نوم کې ولګېده میان احد او احمد یک میم فرق است. د الله نوم احد ده، د رسول الله نوم احمد ده. بیا دا ټوله دنیا یې په میم کې راوسته. لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما اظهرت ربوبیتي. په دغه باندې وغږېدو بیا ویلي وایي که په پوه شوئ.
دا خلیفه صاحب ډېر ښه عالم ده چې کله ډوډۍ ته سره لاړو نو دی ورته وایي چې وایي خلیفه صاحب مبارکه نن خو داسې غږېدې خلیفه هم یم ملا هم یم 3 وارې مې مکتوبات شریف په مدرسه کې د حضرت صاحب درسان ویلی یم ده خو ولاکه دې په ډېرو خبرو نه ځم پیدا دی په جوش راغی هغه څه بیان کړه چې هغه غټ خلیفه صاحب چې ښه عالم ده هغه موتی چې په ډېرو خبرو دې ځم نه پیدا نو موږ څه پوهېږو بس دومره لامزده کړو دا زور زیری ورکوم په رسول باندې چې وروسته را روان دی نوم احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم ده فلما جاءهم بالبینات بیا الله تعالی وی کله چې راغی دغه رسول دوی ته په ښکاره معجزو قالو دوی ویل هذا سحر مبین دغه قرآن یا دغه ښکاره معجزې دا چې ده جادو ښکاره ده ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب څوک لوی ظالم ده نشته تر دغه لوی ظالم چې څوک د ځانه وتړي په الله تعالی پورې دروغ وهو يدعى الى الاسلام او حال ده چې دی بلل شوی طرف د اسلام ته والله لا يهدي القوم الظالمين خدای پاک هدایت نه کوي قوم د ظالمانو ته یریدون دغه منکرین چې دا غلطي پروپاګاندا کوي قرآن ته سحر وایي کله کهانت وایي کله شعر ورته وایي دا د خولې په پروپاګاندا د دې اراده ده چې د الله د دین نور ختم کړي لکه وایي د ځکه نه چې مرته ورپکې چې د لمر رڼا ختم کړي ختموي شي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم د اراده لري چې مړ کې رڼا د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم د الله د دین رڼا ختمه کې بافواههم په خپلو تبلیغاتو سره هو الله متم نوره الله پوره کوونکی د نور خپل ده ولو کرها الکافرون اگر که بد ګڼي دا اتمام د رڼا کافران او یو شعر مخکې ما درته ویلی و چراغ را کې ایزید برفروزد هر کس اشتوف کنه درې شش بسوزد کوم چراغ چې الله بل کړی چې څوک ورپوکي مړ کوي خپله ګیره وسوځي ځان به په وسوځي په هغه نشي مړ کولی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله هغه ذات چې رالېږلی د رسول خپل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په هدایت سره او په دین حق سره لیظهره علی الدین کله چې غلبه ورکړي الله تعالی دغه حق دین ته په ټولو دینو باندې ولو کرها المشرکون اگر که دغه غلبه بده ګڼي مشرکان ته ډېر په خفه کېږي خو الله یې غالبه کوي ځکه رسول الله ویلي تر څو قیامت نه راځي چې دا دین هر کور دی لوټي او د وړیه یعنې کوچیانو کېږدی او دیشینو ته دا دین نه رسېدلی تر هغه وخته پورې قیامت نه راځي